د ژبې حفاظت کول دا ډېر ګران کار دی. زما مسلمانانو ورونو خویندو، ژبه دا د الله یو لوی نعمت دی، خو کچري سمه استعمال نشي نو همدغه ژبه د انسان د هلاکت سبب ګرځي. ډېر خلک د همدغه ژبې د وجې په ګناهونو کې اخته کیږي. الله رب العزت موږ ته حکم کړی دی چې ښې خبرې وکړئ او له بدو خبرو ځان وساتئ، ځکه چې یو وړه خبره هم کله کله د الله رب العزت غضب راولي او انسان پې نه پوهیږي. نن سبا موږ وګورو چې دروغ ویل، غیبت کول، دغه شانتي بې ځایه خبرې کول ډېر عام شوي دي. غیبت دا دی چې د خپل مسلمان ورور هغه عیب یاد کړي، کچرې هغه ته معلوم شي نو هغه پې بد ګڼي. یعنی یو مسلمان ورور دی موجود نه دی او د هغه خبرې کې هغه پسې لګیایي، کچرې هغه ته پته ولګي چې د ما پسې دا خبرې کړي دي نو هغه پې خفه کیږي. نو دې ته غیبت ویلی کیږي چې یو کس موجود نه وي او د هغه په غیر موجودګۍ کې ته لګیایي هغه پسې خبرې کې داسې خبرې چې هغه پې بد ګڼي، نو دې ته غیبت ویلی کیږي. عزتمندو، او مونږ پې لا فخر هم کوو چې وایو چې دا کار پکې شته دی ځکه یې لګیایم او ویمه. نو عزتمندو داسې نه دی ویل پکار. کچرې دا پکې نه وي او ته ورپسې بیا لګې، دا خو بیا بهتان شولو، او بهتان د غیبت نه هم بیا لویه ګناه ده. او دروغ داسې ګناه ده چې انسان د نورو ګناهونو طرف ته بوزي. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو خویندو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې په الله او په ورځ د قیامت ایمان ساتي هغه د ښه خبرو کې یا د خاموش پاتې شي. نو موږ کوشش وکړو چې بې ځایه خبرې کمې کړو، دروغ پرېږدو، غیبت او چغلي نه کوو، د خلکو عزت وساتو او خپله ژبه د الله د ذکر دپاره استعمال کړو. که موږ خپله ژبه وساتو نو زموږ ډېر ګناهونه به کم شي او زموږ ژوند به ښایسته شي. دغه شانتې عزتمندو دا وړه ژبه چې زموږ په خوله کې ده، همدغه ژبه موږ جنت ته بوځي او هم جهنم ته. انسان کله نا کله داسې خبره وکړي چې هیڅ اهمیت ورته نه ورکوي، خو د الله په نزد هغه ډېره لویه وي. دروغ ویل یا غیبت کول یا دغه شانتې نور شیزونه زموږ اعمال چې خرابوي. موږ ته بعضې یو ټکي ډېر وړوکی ښکاري، خو د الله په نزد هغه ډېره لویه وي. نو ډېر احتیاط پکار دی. نن سبا موږ په مجلسونو کې ناست یو، خلک یادو او خندا کوو، خو نه پوهېږو چې دا غیبت دی که دا ګناه ده. ځینې خلک وایي ما خو رښتیا وویل، خو یاد وساتئ هر رښتیا خبره کول هم جایز نه وي، که هغه د بل عزت ماتوي. عزتمندو ګرانو، زما عزتمندو، کله مو فکر کړی دی مونږ د ورځې څومره خبرې کوو او په دې خبرو کې څومره مونږ د الله ذکر کوو؟ که مونږ خپله ژبه کنټرول نه کړو نو دا ژبه به مونږ کنټرول کړي. زما عزتمندو، راځئ نن یو اراده وکړو، بې ځایه خبرې به کموو، د خلکو غیبت به پرېږدو، دروغ به نه وایو، بد الفاظ به نه استعمالوو، او خپله ژبه به د الله ذکر، درود شریف او خو خبرو لپاره استعمالوو. عزتمندو یاد وساتئ چوپ پاتې کېدل ډېر وخت له ګناه نه ښه وي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې خپله ژبه وساتو، ځکه چې د انسان ډېر ګناهونه همدې ژبې د وجې کیږي. الله رب العزت دې موږ ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي.